افغان حکومت په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو له لوري پر جوړه شوې دروازه چوپ پاتې وو او هیڅ غبرګون یې نه و ښکاره کړی، خو اوس تازه حمدالله محب د دروازې په اړه تازه څرګندونې وکړې او افغانان یې خوشحاله کړل. دا چې حمدالله محب تازه څه ویلي دي، هیله دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حمدالله محب وایي دور بابا دروازه به د حکومت لخوا وړنګیږي. د ملي امنیت شورا سلاکار تیره شپه په یو ناڅاپي سفر ننګرهار ولایت ته تللی و او دغه ولایت امنیتي وضعیت یې وڅېړلو. نوموړي په خپلو څرګندونو کې خلکو ته ویلي چې په دور بابا کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه به ورړنګه کړي، خو په څرګنده توګه یې نه دي ویلي چې کله او څه ډول به یې له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د سسوبي په سیمه کې د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ خبرونه ورکړل شوي دي او په دغه سیمه کې دروازه جوړه کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشو لخوا د ډیورند تپل شوې کرښې په اوږدو کې تحرکات او توغندیز بریدونه زیات شوي دي چې د سیمې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په حکومت کې یوه سرچینه ادعا کوي چې پاکستان د امریکا په لمسون باندې پر کونړ ولایت باندې توغندي ګزاروي، تر څو په وینا یې په افغان سوله کې ټول هغه فرمایشات چې پاکستان او امریکا یې لري په پټو سترګو ومنل شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو دغه شکایت پر ملګرو ملتونو سربیره د امریکا سفارت ته هم په مکتوبي ډول رسولی چې د ستراتیژیک او امنیتي تړون پر اساس اقدام وکړي، خو امریکا تر اوسه هیڅ نه دي کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د ښه وخت.